زهرا بلوچ: طالبان دي موږ ته د مشورو پر ځای خپلې داخلي ستونزې حل کړي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ اعلامیه د پاکستان په چارو کې لاسوهنه بللې. بلوچ ویلي طالبان دي یو دیموکراتیک حکومت ته مشورو پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت آن دین غلط تفسیر کړی چې له کبله یې د نجونو ښوونځي بند کړي او د زده کړو اجازه نه ورکوي. نوموړي د نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ له منځه وړلو په برخه کې د طالبانو حکومت د وعدو پر عملي کولو ټینګار کړی او ویره یې ښودلې چې هسې نه چې افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز بدل شي. د یادونې ده چې تېره ورځ د طالبانو د حکومت چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د پاکستان وروستی کړکېچ ته اندېښمن دي او هیله لري چې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا مو په الله سپارم.